نو زمونږ نننۍ میلمنه ده ماجبین قزلباش او وړاندې خبرې به درسره دي په خپله وکړي. ګرانو اورېدونکو، زه ستاسو په خدمت کې سلام عرض کوم. السلام علیکم. او زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم چې لږ زاده صاحب په سټوډیو کې راوغوښتم او ستاسو په خدمت کې دغه پیش کم. او زه په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن زما ګران اورېدونکي زما اواز لګیا دي اوري. نن تقریبا لږ زاده صاحب 14-15 کاله وړاندې چې کله ما به ریډیو اورېدو د پښتو سندرې به ما اورېدې، نو په هغې کې چې زه چا نه متاثر شوې وم هغه کشور سلطان صاحبه او ګلنار بیگم صاحبه او د پښتو ډېر ښکلی ګلوکار چې زما دغې اواز ډېر زیات خوښ دی، خیال محمد صاحب او هدایت الله صاحب. د دې اوازونه به ما اورېدو او زما په ډه کې ډېر زیات شوق پیدا شو چې خدایا کله به داسې ورځي چې زه هم د دې غوندې یو ښه سینګره جوړه شم او ښکلې ښکلې سندرې ویم او خلک دې ما خوښوي. نو د خدای تعالی ډېر زیات یعنی په ما فضل الله تعالی وکړو چې زه خپل مقصد کې کامیابه کم او نن زه په هغه مقام باندې ما چې هر یو ماشوم، بوډا، ځوان، یعنی هر یو بنده ما سره د زړه نه مینه کوي. دا خو ډېره د ستاینې خبره ده چې یقینا تاسو سره خلک مینه کوي. خو لکه څنګه تاسو ووایئ چې د نن 14-15 کاله مخکې تاسو دغه اوازونه اورېده، تاسو خوښول، نو بیا تاسو دې فن ته څنګه راغلی؟ دې فن ته جی تقریبا سن 72 کې ما یعنی سبق ویلو سکول زمانه کې زه اووم کې وم. نو زه چې دې فن ته راتلم نو داسې زمونږ یو پروډوسر و، هغه زمانې کې به جي پنډی ته مونږ بتلو ټلویزیون او جي د ټي وي سټیشن چې و نو هغه پنډی کې و، ریکارډینګ به هغه ځای کې کېدو. نو زمونږ پروډوسر و د میوزیک انور خواجه او میوزیک ډایرکټر چې و نو هغه نثار حسین قادري و. هغې ما ته داسې ترانې غوندې دغه کې او هغه پروګرام هم داسې شوقیه آرټسټانو پروګرام و. هغې کې هغه ترانې ما وویلې او دغې شاعر محمد اعظم هغه داسې قومي ترانه غوندې وه. دغې بولونه دا دي چې لوګی شه درنه خویندې د وطن محافظانو زمارونو غازیانو زمارونو غازیانو. جی نو د دغې نه پس لکه تاسو وایئ چې د وړاندې پروګرام وکړو په پنډۍ کې په ټلویزیون کې، جی بیا ریډیو ته څنګه راغلی؟ بس ریډیو ته خو جی چې څنګه خلکو زه په ټلویزیون باندې وکتم او د ریډیو سټیشن ډایرکټر صاحب هغې په ټلویزیون چې زه وکتم زما اواز چې یې واورېدو نو اواز ډېر زیات خوښ شو. نو بیا هغې میوزیک ډایرکټر ته یې وویلې یعنی نثار حسین صاحب ته یې وویلې چې ماجبین بیبي چې ده نو هغه پکار دی چې یو ښه اواز دی او ښه اواز ته راتلل پکار دي په ریډیو کې. نو دې طریقې سره بیا زه ریډیو ته رالم او ما د پښتو غانې او پروګرامونه شروع کړل. نو په ټلویزیون خو به تا خپل اواز اورېدلی یقینا، بیا چې تا په ریډیو باندې خپل اواز اول واورېدو نو تاسو محسوس؟ ما خو جی ظاهره خبره ده چې یو سنګر یو آرټسټ چې کله خپل اواز اوري نو هغې ته هغه پوره مطمئن کېدی نه شي، خو چونکې د خلکو مینې او د خلکو دغه مطلب خطونه هغې سره به ما ته داسې پته لګېده چې یاره که زه محنت وکړم نو خدای به ما کامیابه کړي. نو بیا په دې دومره اوږد سفر کې 14 کاله کې خو تا ډېرې سندرې وکړې، کمې سندرې تا باندې اوس هم ښه لګي؟ په ما باندې جی دغه ډېره ښه لګي په دې باړه کې اوبه ګډې وډې ځي نه، ولې چې هغې یو داسې ټیون دی هغه چې یعنې هغه په ما باندې ډېر زیات ښه لګي او بالکل سوچه پښتو ده هغه. هغې نه پس بیا داسې ډېرې ګانې رالې اوس زما دغه ډېره خوښه ده چې اوبه دې وړي نه پاسه لالي او جی هسې ډېرې سندرې دي. بیا ما غزل هم شروع کې ورسره ولې چې زما په خیال کې آرټسټ دپاره د غزلو دغه وینام ډېره زیاته ضروري اثر لري جی او نو دې طریقې سره. تاسو دا ووایئ چې وړاندې ستاسو چې کوم طرز جوړونکی و نثار حسین قادري، د هغې نه پس تاسو بیا د چا نه زده کړه وکړه؟ هغې نه پس جی ما مختلف خلکو نه زده کړه، خو ټولو نه زیاته به دا خبره کوم چې دې سفر کې ما سره چې زما کوم
یعنی خاوند دی ایمل خان صاحب هغې ما سره ډېر زیات هیلپ وکړو او هغې ما ته په دې فن باره کې کله هم داسې خبره یې ونه کړه چې یاره زما اړه مات کړي یا ما ته یې ویلي چې مه وایه یا څه نو هغې به ما ته ویلې چې تاسو ته دا پکار دي چې تاسو دا د دې ریاض کوئ زده کوئ نو بیا دې طریقې سره زما مختلف استادان دي جی رفیق شینواری نثار حسین قادری ایس ټي سنی رادت حسین مطلب اقبال اسرار ډېر خلک دي جی په لاهور کې استاد خان صاحب فتح علي خان صاحب هغې نه ما زده کړي اوس تقریبا چې زه کلم زم نو هغې سره زه په هفته کې یو ورځ داسې ټایم وي چې زه لاړه شم هغې نه او ریاض کوم هغې سره یعنې تاسو اوس خپل زده کړه سفر له جاري ساتلی جی او بالکل هسې ماجبین تا ته به څه پته وي چې په دې دومره وخت کې تاسو څومره سندرې ویلي یاره جی ما ته خو څه داسې خاص یاد نه دي ولې چې د 72 نه والی زما په خیال کې 15-16 سال 14-15 سال نو دې کې زما د حساب نه څه ډېرې زیاتې سندرې دي ما خو شماره نه ده کړې ځان سره د لیکلي هم نه دي نه لیکلې مې دي ټولې سندرې ډېریانې مې ډکې دي ټولې جي اوس چې کوم کسان دا پروګرام اوري یقینا به ستا خبرې اوري خوشحاله شوي به ځکه چې هغې نه بیا بیا دا پوښتنه کوله بیا بیا به وي چې دا غراولی چې موږ سره خبرې وکړي نو خبرې خو ستاسو واورېدې اوس به یقینا هغه په دې انتظار وي چې موږ د دې په اواز چاته یو خوږه نغمه هم اورو جی نو نغمه خو ما تاسو سره جي پرون یو ډېره ښکلې نغمه ریکارډ کړې ده نو زم تاسو ته خپل د ښکلې اورېدونکو د طرف نه خواست کوم چې هغه تاسو ښه ماجبین دا خو شوه نغمه جی اوس ستا څه خیال دی یعنې مستقبل کې دې څه ارادې دي بس جی مستقبل کې خو همدا ارادې دي زه روزانه تقریبا ریاض کوم او نن سبا د پښتو فلمونه د خدای شکر دی بیا په کلر یعنی رنګین لګیا دي جوړیږي او هغې ریکارډینګ دپاره زه ځم نو ډېر به مصروفه یې ډېره زیاته مصروفه یم او تقریبا اوسنی چې څومره فلمونه دي زه ځم او د هغې دپاره مطلب ګانې ریکارډ کوم او هغه به اوس انشاءالله ریلیز کېږي او یقین سره ویم چې هغه به د ګرانو ښکلو اورېدونکو هغه به ډېر زیات خوښېږي نو خدای دې وکړي چې ته داسې خوږې خوږې نغمې وې خوږې خوږې غزلې وې او زموږ پروګرام اورېدونکي دغه اواز په مینه مینه باندې اوري او د اواز ستاینه کوي ستا د راتګ ډېره ډېره مننه او زما د طرف نه زما ښکلې اورېدونکو ته یو ځل بیا سلام او خدای دې دې همداسې خوشحاله او باده ساتي او خدای دې ته ژوند دغه کې ورکړي چې دې همدغسې زما آواز اوري او زما سره سره د نور آرټسټانو هم د معشوق سلطان د شکیلې او د خیال محمد صاحب د کشور سلطان د ټولو ګلنار بیګم د هدایت الله چې ټولو دې اوري او دې همدغسې خوشحالېږي مهرباني شکریه